نن یو ځل بیا تر یو بل مستحق کورنۍ پورې راغلي یو د ژوند د حالاتو پوښتنه ځینې کوو. تر اوسه دا دیکاني کوله نو دا دیکاني خوا د ټولو خلکو تمام شو، دا بارانونه یې وسولو او فصلونه یې ولا ټوله مابینه ولاړو. سیلابو خراب کړو ولا که ښایي ذاتي راپاتې شوي. رحمت الله د خدمت خیره بنسټ ګرانو لیدونکو، هیله یم چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. نن یو ځل بیا تر یو بل مستحق کورنۍ پورې راغلي یو د ژوند د حالاتو پوښتنه ځینې کوو. څنګه یې حاجي صاحب؟ جوړ یې؟ خوشحاله یې؟ کراري ده؟ الحمدلله د الله فضل ده. نوم مبارک دی؟ چې نوم یې جیلاني د ترنانو د کلي اوسېدونکی. ښه. کوم دیکان ښه. کومه دیکاني د ژوند مشکل ولا ډېر ده. ښه. تر اوسه دا دیکاني کوله نو دا دیکاني خوا د ټولو خلکو تمام شو، دا بارانونه یې وسولو او فصلونه یې ولا ټوله مابینه ولاړو. سیلابو خراب کړو ولا که ښایي ذاتي راپاتې شوي. اورې؟ ښه. نو بچیان هم کوچنیان یې دغه د خدای تعالی هیلې ته ناست یو، بس که چا یو کومک راسره وکړو ذاتي بس کور ودانه یې وایي، که نه د الله تعالی هیلې ته ناست یو. ښه. نو کار د دیکاني کوي؟ بزګري دغه دیکاني کوم، هغه انګور شا ټول خراب شو، اوس بس بیکار ورته ګورم. ځمکه د خپله ده که بل څه؟ یا پردی بزګري کوو. ښه ښه. دیکاني مې کوله، هغه دغسې مشکل سره پېښ شو ذاتي ولا، او فصلونه یې اوبو یوړلو، باران چې وسو هغه انګور وروره ټول هغه بارانونه خراب کړو. نو دغه کور مشکلات شته، دا ژوند مشکل ده. نو ولا که ذاتي ښایي لرلو. بالکل مشکلات. نو بچیان د کار نه دي؟ واړه دي؟ یا واړه دي بچیان د لېږد راسره هغه دیکاني راسره کوله، خو هغه اوس جیب یې مال مزدورانه وله، به یو بل مشکل ده. نو ذاتي د کور دپا سړي ته معلومېږي. ښه. نو د باغ او د انګورو هر څه خراب شوي؟ هر څه خراب. غنم ټول غنم مې بیخي کرلي نه، دغه یو باغ ته یو څو پیازو ته ناست وو، هغه وروره سیل سره خراب کړو، انګور بارانه خراب کړو. بس دغسې مشکل ده. کورو ته خو به انشاءالله تاوان نه رسولی دا اوبو سیلابونه؟ ولا اوبو نو خامخا دغسې سیل په یو کور باندې وشي نو خامخا خرابې ورته رسوي. ښه. د الله د مشکلات حل کړه جیلاني کاکا. خیره بنسټ له لارې موږ راغلي یو، حاجي صاحب پاک د اجر عظیم ورکړي 10,000 افغانۍ رالېږلې داسې سیلاب ځپلو او داسې مشکل لرونکو خلکو ته. تر تا پورې چې جیلاني کاکا رسوو دعاګانې به کوي. دوا به ټولو ته کوو. الله تعالی دې غوښتل الله دې لکه دا موږ سره چې څوک کومک کوي، الله تعالی دې له هغو سره د غوره کومک کوي. الله دې له تاسو سره کومک کوي. الله مه خراب کړو. الله امین. دوستانو تاسو هم هیله ده له داسې سیلاب ځپلو مشکلات لرونکو خلکو سره تر خپل وس اندازې پورې کومک او همکاري وکړئ. نو دا وطن ته باید په ګډه کار وکړو. خدای خو مهربان ده، د یو چا لاسنیوی وکړو نو انشاءالله خدای تعالی به مو وطن راجوړ کړي. الله تعالی دې بس له دې ټولو سره شو کړي. بس جیلاني کاکا نور نو له تا رخصت اخلو قربانه کړي سمو. بس انشاءالله په آینده کې بیا تماس ونیسو. خدای پاک الله تعالی مو